یم ګونه مې انتظار بدله کړې ده، هغه لاره څارمه چې یار بدله کړې ده. او مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین، مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین، خلکو وخت په وخت لکه پیزار بدله کړې ده. او یا خو پرون ته نه وې نو ځکه دومره ښکلې وه، یا خو نن سپوږمۍ پروردګار بدله کړې ده. ملګرو افسر افغان یم. نن مونږه په خپل ګل ګل پیښور کې د کولاو اسمان لاندې ناسو د پښتون وطن د امن، د مینې، د سوکالۍ یو سافت ایمیج پوره دنیا ته رسو. زه په دې باندې هم ډېر خوشحاله یم چې زمونږ هغه فوک موسیقي په کومې کې چې زمونږ تاریخ، زمونږ جغرافیه، زمونږ کلتور ځای په ځای باندې اغېږلی دی او هغه پکې انغښتی دی. راسره زمونږ ډېر خواږه استادان ناست دي. رباب زما په غیږ کې پروت دی، وړې وړې خبرې ستا راته کوي نه. علمزیب استاد زمونږ رباب نواز دی. د دې تر څنګه حجره د ټول کلي شریکه او د نیمو شپو منګی زما لالی وهینه. زرجان استاد د تیرو 20 کلونو راسې لګیا دی د دغه منګي د لارې د ژوند ښکلا پاشي. او بیا زمونږ د غږ د دنیا یا چاته چې وکلیسټ وایي په انګریزۍ کې، عرفان استاد هغه راسره هم ناست دی چې دا ستا خبرې څه لکه زخمک په ستار تیر شي. ته ښکلی خو غږ د بلا ښکلی دی لالیا. او ممتاز دې رخصت کړی و په کومې افسانې، ګونګرو ګونګرو په لاره شړنګېدلی دی لالیا. په دغه بنډار کې راسره ډاکټر قدیر صاحب، خرم زمونږ رفیق ملګری، او د دې تر څنګه بلها د شعر ادب مینان، د چا چې استیټکس یا جمالیات په سندره باندې ښایسته وي، هغو راسره هم ناست دي. دغه ماښام زمونږ استاسو شریک دی چې کتل غزل غزل کړي او خندا غزل غزل کړي. د یار خو چې سړی هره ادا غزل غزل کړي. او یارانو که زما په دعاګانو باندې کېږي، الله خو دې دا ټوله پښتونخوا غزل غزل کړي. ستاسو او د غزل په منځ کې خنډ نه جوړېږم، دا تاسو او دا استادان. کمشنا دی را پیاد شو چی غواړي، یو اشنا دی په جهان کې پاتې نشو. د یارانو کډي واړه ګور ته لاړي، چې د خیال به داستار په اوږو خوړو. په هغو شویه ډېرې شاړې په شاړې. ای رحمانه دا حبس کاروبار پرېږده، راشه تو کا په نیمګړې دنیا لاړې. که صورت د محمد نوې پیدا،
مقاصد دې د پالنا پیدا کړې بغداد نوادا دنیا پیدا کړې بغداد نوادا دنیا زیاته مننه کوم ډېر محترم استاد جی یقینا چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د لوی نامې نه شروع شوه او حقیقت هم دا دی چې د کائنات دغه جوړښت د هغو د مخه شوی دی دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پکار دا چې مونږ هم هغه نقش و قدم خپل کو او زمونږ په هر کړه وړه کې هغه وي دغه زمونږ استاد عرفان صاحب